سلامونه ستړي مشئ او وخت مو بخیر. هیله ده چې ټول برک روغ او جوړ واوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. د سمې ګرافیکس یوټیوب چینل ته بیا هم ښه راغلاست. درنو دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، له همدې یوټیوب چینل څخه موږ د اډوبي فوټوشاپ یو مکمل کورس شروع کړی دی چې دغه کورس درسونه په هر دویمه یا دریمه ورځ تاسو ته نوي اپلوډ کیږي. نو که تاسو تر اوسه زما یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو همدا شیبه زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. لکه څرنګه چې په تیر درس کې موږ د اډوبي فوټوشاپ انټروډکشن او معرفت وکړو، همدارنګه د هغه له انټرفیس سره آشنا شو. په ننني درس کې غواړم چې په ټولز پینل باندې کار وکړم او بیا په موو ټول باندې ورکې کار وکړم. ان شاء الله د ټولز درسونه شروع شو. د هر ټول په حق باندې به تفصیلی بحث کوو او بیلې ویډیوګانې به ور باندې جوړو. نو راځو فوټوشاپ ته داخليږو او عملاً په موو ټول باندې کار کوو. هر کله چې فوټوشاپ ته تاسو راغلی نو په دغه انټرفیس باندې مخکې موږ بحث کړو، په کریټ نیو باندې مو هم بحث کړو. کریټ نیو باندې به تاسو کلیک واخلئ او په یو سایز کې به کینوس یا ډاکومنټ لزان سره اوپن کړئ. له هر څه نه مخکې که چیرته تاسو غواړئ دغه ډاکومنټ صفحه چې ده تاسو سره دغه کومه ایریا چې ده دغه وینډو د دې دغه ټول ایریا فل کی نو کنټرول 0 یا کنټرول 0 تاسو وهئ. دلته دغه شارټ کټ هم تاسو تخکاری ترڅو دغه ټول ایریا مخته زوم شي، ترڅو ښه کار ورکی وکولای شي. کله چې فوټوشاپ په دې ډول تاسو سره خلاص شو نو دلته به دغه ټولز پینل ته تاسو راشئ. دلته مختلف ټولز موجود دي چې د دې په سر کې لومړی ټول چې دی هغه موو ټول دی. که چیرته زه راشم او په موو ټول باندې دغه سرکل ودروم نو تاسو سره به دلته یو کوچنی وینډو خلاص شي چې په دې کې لومړی یو ویډیو ټوټوریال دی چې په دې کې تاسو لیدل شئ دغه موو ټول څه ډول کار کوي. یو اگزامپل او مثال خودل دي. لاندې نوم دی موو ټول او ورسره په څنګ کې شارټ کټ دی چې وی د موو ټول شارټ کټ دی او ورسره د موو ټول یو لنډه تشریح ده چې moves a selection or layer چې یو سلیکشن او یو لیر یعنی یو انتخاب شوی ساحه او یو طبقه له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي چې ان شاء الله په دغه ویډیو کې په دې باندې عملاً کار کوو. نو د دې لپاره چې په موو ټول باندې زه کار وکړم نو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې زه دلته یو څه امپورټ کوم، یو څه تصویران یا یو څه شیپ وغیرہ نور شیان زه دلته راوړم ترڅو په موو ټول باندې زه کار وکړم. لومړی به زه راشم دلته ریکټنګل ټول ته او یو ریکټنګل بدلته ډرا کوم. ریکټنګل په دغه ډول باندې تاسو ډرا کوي، ریکټنګل به رسم کړئ. نو دلته که تاسو وګورئ دغه خي طرف ته د اتوماتیکلی یا د پراپرټیز پینل خلاص شو. په پراپرټی پینل کې لومړی خو تاسو کولای شئ د کلر یا رنگ چینج کړئ. هر رنگ چې تاسو ورکوي دغه هغه ورستنی رنگونه دي چې ما په دې نږدې ورځو کې استعمال کړي دي. په نږدې ډیزاینونو کې چې کوم ما کړي دي نو هغه اتوماتیکلی دلته راغلي دي. لاندې مختلف پریسیټس دي، RGB مختلف رنگونه دي. تاسو کولای شئ لدغه نه یو رنگ بیک کړئ او خپل دغه شیپ ته یې ورکړئ. هر رنگ چې تاسو انتخابوئ یا کله دې ځای هم رنگ نه ورکوئ او په خپل خوښه باندې یو رنگ غواړئ چې ورته ورکړئ نو را به شئ دلته په دغه کلر پیکر باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو کولای شئ چې یو کلر ورته انتخاب کړئ، هغه چې هر کلر وي. دلته په دغه وینډو کې تاسو دغه کلر لایټ کلر او ډارک کلر یعنی ټون او کلر رینج تاسو کولای شئ له دغه ځای ورته انتخاب کړئ. فرضاً ماته یو گرین کلر پکار دی نو د ځای نه تاسو دغه ایڈجسټ کولای شئ چې څومره ډارک گرین تاسو ته پکار دی یا لایټ گرین تاسو ته پکار دی. نو له دې ځای نه به په اوکې باندې کلیک وکړئ او تاسو شی به دغه رنګ واخلي. نو بیا هم دلته راځم او الیپس ټول یو دانه الیپس دلته ډرا کوم او ورسره یو دانه پالیګون او ځینې نور شیپونه هم ډرا کوم ترڅو دغه موو ټول ور باندې ښه تشریح شي. هر کله چې په اډوبي فوټوشاپ کې تاسو یو ټول سلیکټ کړئ نو پورته په دغه ساحه کې دغه پراپرټیز لته سره راځي. دا پراپرټیز بار دی. نو د موو ټول پراپرټیز دلته ما سره راغلي د لومړی که تاسو وګورئ اټو سلیکټ دلته چیک دی یعنی په دغه ډول باندې انتخاب شوی دی. نو دا چې کله انتخاب وي د دې کار څه دی، که چیرته تاسو په هر شیپ باندې کلیک وکړئ هماغه شیپ له تاسو سره انتخابیږي او تاسو کولای شئ چې هماغه شیپ موو کړئ له یو ځای نه بل ځای ته موو کړئ. فرضاً دغه دواړه په یو لیر کې دي نو ځکه دواړه موو کیږي. چیرته په دغه پالیګان باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا هم له موږ سره دغه ډول موو کیږي. که چیرته په دې ریکټنګل باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه ډول یې ډریګ کړئ نو دا له موږ سره موو کیږي. په هر شیپ چې موږ کلیک کوو هماغه شیپ له موږ سره انتخابیږي. ولی ځکه چې دلته اټو سلیکټ انتخاب دی.
که چېرته دا ان چک کړئ او بیا تاسې په هر ځای باندې کلیک کوئ او موف کوئ یې نو هماغه لیر به له تاسې سره موف کېږي کوم چې له تاسې سره انتخاب دی. دلته که تاسې په دغه لیرز کې وګورئ نو موږ سره دغه ریکټینګل 1 کوم لیر چې دی چې دغه 2 شیپونه ورپکې دي دا انتخاب دی. نو که تاسې اوس په هر ځای باندې کلیک کوئ هماغه لیر به موف کېږي. اوس فرضاً کې زه له دې ځایه بل لیر انتخابوم دغه پالیګان انتخاب شو که زه اوس په هر ځای باندې کلیک کوم هماغه پالیګان به موف کیږي. اټو سلیکټ ګټه هم لري او ځینې وخت کې نقصان هم لري. نو په هر ډول چې تاسې راحته وئ ځینې وخت چک کوئ ځینې وخت ان چک کوئ چې هر ډول تاسې ته اسانتیا وه تاسې کولی شئ چې هماغه ډول کار وکړئ. که دلته تاسې وګورئ په دغه شو ټرانسفورم کنټرولز کې دلته دغه هر شیپ چې زه انتخابوم له ده سره اټومیټیکلی یو باونډینګ باکس د هغه راځي او په هغه دغه سرونو کې مختلف نوډز دي. نو که چېرته زه وغواړم له دغه ځایه دا ریسایز کولی شم کوچنی کولی شم لویولی شم هر څه چې تاسو وغواړئ کولی شئ ورکړئ. تاسې چې په هر اندازه باندې دا برابر که او دلته دغه د چک کوم نښان چې دی که په ده باندې کلیک وکړئ نو هر ډول تغییرات به په ده باندې اپلای شي چې تاسې ورپکې کړي وي. که چېرته شو ټرانسفورم کنټرولز چې دي که دا زه ان چک کړم نو که بیا زه هر شیپ انتخابوم دلته لیر کې تاسې ګورئ چې مثلا مختلف شیپونه انتخابیږي په هماغه باونډینګ باکس یې نه راځي. نو که بیا تاسې چېرته غواړئ چې په داسې شیپ باندې باونډینګ باکس راولئ او دا ریسایز کړئ نو بیا به له کیبورډ څخه کنټرول ټي وهئ. کنټرول ټي و چې کله ووهه دغه باونډینګ باکس به یې راشي او تاسې کولی شئ چې ریسایز یې کړئ. همدارنګه د ریسایز سره که تاسې دغه ماوس لږ پورته بوځئ دغه ډول یو روټیټ آیکن به له تاسې سره درکړي. نو د روټیټ آیکن په واسطه باندې تاسې کولی شئ چې دغه شیپ روټیټ کړئ. یعنې فرضاً زه دغه باندې کلیک کوم او دغه ډول باندې یې روټیټ کوم. هر څومره چې تاسې روټیټ کړ په هماغه ځای به یې پرېږدئ. دلته به راشي بیا به هم دغه یس نښه باندې کلیک وکړئ یا به له کیبورډ څخه انټر ووهئ. دغه شارټکټ کی دلته تاسې ګورئ. نو هر کله مو چې انټر ووهه هغه تغییرات په ده باندې اپلای شو. دا و موف ټول. موف ټول موږ سره څه کار کوو یو شیپ یا یو انځور یا هر څه چې وو دلته مونږ دغه کینوس ته امپورټ کړی وو یا ټیکسټ وو لاین وو وغیره هر څه چې وو په هغه باندې کلیک وکړئ هغه انتخاب کوي یعنی سلیکټ کوي او ورسره څه کوي موف کوي. بل څه کوي ریسایز کوي لویوي یا یې کوچنی کوي. بل څه کار کوي موف ټول موږ سره روټیټ کوي. نو دا موږ سره په اډوبي فوټوشاپ کې د موف ټول کار وو. له موف ټول وروسته که راشو چې یو بل ټول په هغه باندې بحث وکړو هغه به وي زوم ټول. ځکه دغه زوم ټول که دغه ټولز بار کې تاسې وګورئ نو تقریبا وروسته راځي. خو دا چې موږ یې اوس وایو وجه یې دا ده چې زوم ټول ډېر کارېږي. که هغه له موف ټول سره وي سلیکشن ټول سره وي هر ډول کار موږ کوو نو موږ ته د زوم ټول ضرورت پیښیږي تر څو موږ دغه کینوس زوم کړو نو د هغه لپاره زوم ټول استعمالیږي. نو دلته که تاسې راشئ او په زوم ټول باندې دغه موس کرسر ودروئ نو دلته به دغه د زوم ټول یوه لنډ ویډیوي لارښود هم راشي تاسې سره چې دا څه کار کوي. تاسې ګورئ چې دغه تصویر یې زوم کړو شارټکټ یې زیډ دی. نو دلته که چېرته زه زوم ټول انتخاب کړم له دغه ځایه او په هر ځای باندې زه وغواړم هغه ځای زوم کړم نو په هماغه ځای باندې به دغه زوم ټول ودروئ او کلیک به ور باندې وکړئ نو هغه ځای به له تاسې سره زوم کیږي. که چېرته تاسې غواړئ دغه کوم زوم ان چې تاسې کړی دی دغه کومه ساحه مو چې زوم کړې ده دا بیرته زوم آوټ کړئ نو دلته به تاسې بیا هم پراپرټیز بار ته راشئ او دلته که تاسې دغه د زوم دوه نښانونه وګورئ په یو کې پلس لیکلی شوی دی او په بل کې ماینس لیکلی شوی دی یعنی زوم آوټ او بل زوم ان. نو زوم ان خو مونږ وکړو کله مو چې کلیک وکړو دغه شیان له موږ سره دغه شیپس له موږ سره زوم ان کېدل. نو کله که په زوم آوټ باندې کلیک وکړئ او بیا هم په هر ځای باندې تاسې کلیک کوئ نو هغه ځای به له تاسې سره زوم آوټ کیږي. نو دلته بل موږ سره د سل فیصده زوم یعنی که تاسې غواړئ چې دغه صفحه او دغه ډاکومنټ 100 سلنه زوم کړئ نو په دغه 100 سلنه باندې به کلیک وکړئ دا به تاسې سره 100 سلنه زوم شي. که چېرته تاسې غواړئ فول سکرین یې راولئ یعنی د دغه کینوس چې څومره سایز دی همدغه فول سایز کې د راشي دغه ټول سکرین نو دلته به تاسې راشئ فل سکرین باندې به کلیک واخلئ. که چېرته تاسې وغواړئ چې دغه د کینوس څومره سایز دی د دغه ډاکومنټ دغه ټول د تاسې سره فټ شي په دغه سکرین کې نو دلته به تاسې راشئ او په فټ سکرین باندې به کلیک واخلئ. د دې چې څومره سایز و دغه د کینوس کومه ایریا چې وه په هغه کې دغه ټول له موږ سره فټ شو. خو که چېرته تاسې غواړئ دغه کوم باکس چې دی او دا کومه ساحه چې ده دا ټوله فل شي یعنی دغه کومې ساحې چې اوس
خالی دی غواړئ دغه هم ورسره فل کړئ نو تاسې به په فل سکرین باندې کلیک واخلئ. دغه ټول هر څومره چې ساحه ولا موږ سره په هغه کې دغه ډاکومنټ له موږ سره زوم شو. بل که تاسې لاندې دلته وګورئ دلته هم یو آپشن شته دی د زوم فیصدي ښایي. که تاسې هر څومره زوم وغواړئ دلته یې ورته لیکلی شئ. فرضاً زه غواړم ورته ولیکم چې 100% زوم ماته راکړه نو 100% که تاسې هلته ولیکئ او انټر یې کوئ دا به 100% له تاسې سره زوم شي. فرضاً زه غواړم 200% نو انټر به یې کوئ 200% به تاسې سره راشي. بل زوم تاسې په اسانۍ سره که هر ټول تاسې سلیکټ کړی وي، فرضاً زه موف ټول سلیکټ کوم او زه غواړم چې دغه کینوس زوم ان کړم یا یې زوم اوټ کړم نو له کیبورډ څخه به تاسې د الټ بټن ونیسئ. دلته شارټکټ یې تاسې ګورئ او د ماوس ویل چې دی هغه به سکرول کوي، سکرول ان او سکرول اوټ، زوم ان زوم اوټ. نو په دې هم تاسې کولی شئ چې په هر ټول کې وي نو تاسې کولی شئ چې له زوم ان او زوم اوټ څخه استفاده وکړئ. بل د فټ ټو سکرین یو شارټکټ دی کنټرول 0 یا کنټرول 0. دا چې کله تاسې ووهئ دلته شارټکټ ښکاري نو دغه ډاکومنټ چې څومره سایز دی دا له موږ سره په دغه سکرین کې فټ شو. بل تاسې کولی شئ چې دغه کینوس د یوې بلې شارټکټ کې له لارې هم زوم ان او زوم اوټ کړئ چې هغه د کنټرول ایکوال یا کنټرول مساوي چې کومه بټن ده یا کنټرول پلس کنټرول جمع بټن چې ده په دغه باندې که تاسې هر څومره کلیک اخلئ دغه کینوس په موږ سره زوم ان کیږي. او که چیرته تاسې په کنټرول ماینس یا منفي باندې کلیک واخلئ نو دغه کینوس په موږ سره زوم اوټ کی. که کنټرول 0 زه بیرته ووهم کنټرول 0 نو دا به موږ سره فټ ټو سکرین شي. نو دا و زوم ټول. له زوم ټول وروسته که دلته تاسې وګورئ یو بل ټول دی او هغه دی هینډ ټول. هینډ ټول شارټکټ کی اچ ده او په ده باندې موږ دغه کینوس موف کولی شو. یعنی تاسې اوس وګورئ موف کیږي نه، ولې دا هغه وخت له موږ سره آن کیږي او کار کوي چې کله موږ دغه کینوس زوم ان کړو. فرضاً زه زوم ان کوم او ما دغه کینوس دومره زوم ان کړ، دې کې ځینې شیپونه له ما سره فنا شو، زما له سترګو پټ شو. نو زه که وغواړم په هغه کې ایډیټ وکړم یا یې سکیل اندازه زیاته کړم یا یې کوچنی کړم نو هغه له ما سره اوس دلته نه ښکاري. نو تاسې دغه چې کله کینوس زوم ان کړ او هینډ ټول مو واخیسته اچ شارټکټ کی ده یا دلته به راشئ او په دغه ټول باندې به کلیک وکړئ نو تاسې اوس کولی شئ چې دغه کینوس موف کړئ او هر شیپ او هره ساحه کې چې تاسې کار کوئ همغه ساحې ته ځان ورسوئ. که چیرته په همدغه هینډ ټول باندې زه ډبل کلیک واخلم دا هم بیا له موږ سره فټ ټو سکرین کیږي چې شارټکټ کې موږ وویله کنټرول 0. دلته هم هماغه اپشن دی فل سکرین، څومره چې د سکرین ساحه ده هماغومره فل کیږي. پیټ سکرین فټ کیږي ورسره 100% یا 100% اندازه د موږ سره راځي. نو دوستانو دا زموږ دویم کلاس چې په دې کلاس کې موږ د موف ټول په اړه خبره وکړله او همدارنګه د زوم ټول په اړه او د هینډ ټول په اړه مو خبره وکړه. په موف ټول کې موږ وویل چې موف ټول څه کوي، یو شیپ، یو تصویر یا یو ټیکس سلیکټ کوي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي یا یې موف کوي، د هغه سایز کوچنی کوي یا یې لویوي. همدارنګه یو شیپ، یو انځور یا یو ټیکس کوم وغواړو ور باندې روټیټ کولی شو. زوم ټول باندې موږ زوم ان او زوم اوټ کولی شو او همدارنګه په هینډ ټول باندې موږ دغه کینوس موف کولی شو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو چیرې خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، خدای مو مل شه.